بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الجمعة دلته د جمعې احکام بیانېږي. د جمعې په ورځ باندې چې د جمعې اول اذان وشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو اذان و یو اقامت. د صدیق اکبر په وخت کې هم دغسې و، د حضرت عمر په وخت کې هم دغسې و. خو خلک ډېرېده، بیا هغه د خطبې په وخت کې اذان چې وشي خو دستي خطبه پسې ویله کېږي. اذان خو د خبرتیا د خلکو دپاره یي، نو ډېر خلک به پاتې شو، خطبه به تر تېره شوه. حضرت عثمان ذینورین دریم اذان چې یو اذان د یو اقامت هم اذان ویل کېږي، دریم اذان د باندې زورا مقام د جومات نه د باندې د خطبې د امام سره نه، چې یو اذان د لږ وختي کېږي چې خلک خبر شي. هغه دوم اذان چې د خطبې په وخت کې کېږي چې ځان راورسوي ورته. علیکم بسنتي وسنت خلفای راشدین. خو د خلفای راشدینو سنت دا سنت رسول الله شو. اوس نو دغه اول اذان چې وشي دا د دې دپاره ده چې مسلمانان باید خطبې د امام ته ځان ورسوي. خطبه خو اصل کې عربي ژبه باندې وي. په خطبه کې مقصود شی وي د الله حمد و ثنا، دعا، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود، خو دوم مهم شی دا خو ذکر شو ټول، نصیحت خلکو ته مقصود دا وي. نو مسلمان په جمعه کې یوه ورځ باید نصیحت واوري کم از کم. د زموږ وطنو کې علما د خطبې نه مخکې چې هغه اذان وشي دوم اذان خطبه شروع کېږي په عربي، د هغه نه مخکې یو وارې د هرې ژبې خلک په خپله ژبه بیان کوي علما. د دې لپاره چې هغه خطبه کې چې په عربي ده، هلته که هره ورځ هره جمعه کې راته ویل کېږي چې فجملوا فی الطلب، نه ورکېږي هېڅ نفس تر څو چې روزي نه کړي پوره. څنګه دي الفاظ د خطبې؟ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب. هېڅ نفس تر څو نه مري چې خپله روزي نه یې پوره کړې. نو دا طلب کې په هغه کې ډېر حرص مه کوه، خپل انداز باندې کوي. دا موږ چې شپه ورځ به کړې ده، خو د دغو خطبې په دغه الفاظو پوهېږو نه، موږ کې چې موږ یې پیدا کوو. نو ځکه علما په خپله ژبه یو وارې بیان کوي. نو په کار دا د دغ بیان ته سړی ځان ورسوي. هغه خطبې ته خو رسېدن، خطبې ته خو غوږ نیول واجب دي، هغه واجب دي. خو چې اول اذان وشو سودا یې به پرېږدې. دا سودا د دکان روا سودا وه، خو د اذان د وجې نه اوس ناروا شو چې په دوکان کې ناست دی سودا کوي، اذان دې واورېدو نه ورځې، نو هغه خطبه به درنه تېرېږي، بیان به درنه تېرېږي که به نه تېرېږي. نو دلته روا تجارت درته حرام شو. او که پلیارې دې سودا ورکړه، اذان دې واورېد، د دوکان باز کو ګاټ درته راغلی، پلیارې ورځي سودا پلیارې سره وکړه، پروا نه لري. ولې د تا د مقصد نه مانع نه شو. یو سودا نه، هر شی چې د خطبې نه سړی مشغوله کوي ټول ناروا دي. چې خوبونه کوي او خپل مجلسونه کوي، خپل چکرې وایي، هلته د تا نه خطبه تېرېږي، دا ټول ناروا دي. ځان به رسوي. او مسلمان چې په جمعه کې بیان ونه وکړي قاسي القلب کېږي، زړه یې سختېږي. چې څومره کم از کم په جمعه کې خو یو بیان ضروري وي. نو الله تعالی وی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة، چې کله اذان وشي د لمانځه دپاره من یوم الجمعة، په ورځ د جمعې باندې، فاسعوا الی ذکر الله، نو کوشش کوئ، ځئ. د سعی نه منډې نه دي مراد، کوشش کوئ ځئ. هغه ذکر دی الله تعالی خطبې ته، بیان ته. وذروا البیع، سودا پرېږدئ ذاتي. ذلکم دا تګ لمانځه ته خیر خیر دی لکم د تاسو دپاره ان کنتم تعلمون، که تاسو علم لرئ. نو ټول وخت خدای جماعت نه درنه غواړي چې په جماعت کې کښېنه، کاروبار پرېږده. لاړ شه مقصود ته ځان ورسوه، نصیحت واوره، لمونځ وکړه.
فاذا قضیت الصلاة کله چې ادا کړه شو لمونځ د جمعې فانتشروا فی الارض بیا خپاره شئ په مځکه کې وابتغوا من فضل الله وغواړئ د الله د فضل نه دا رزق د الله فضل ده بیا یې وغواړئ امر د وجوب دپاره نه ده د اباحت دپاره ده داسې نه چې لمونځ د جمعې دې وکړو در باندې واجب دی بېرته به خامخا دوکان ته ځې وایه بېرته روا شو منع نه بعد چې امر راشي د اباحت دپاره یې خو داسې نه چې لمونځ دې وکړو ذاتي رزق طلب درته روا ده خدای بیخي ویر کوي نه واذکروا الله کثیرا الله خو به ډېر یادوئ لعلکم تفلحون شاید چې کامیاب شئ ولې چې بېرته دې الله ویر شي د جمعې لمونځ دې وکړو بیان دې واورېدو بېرته راغلی الله دې ویر شو سودا کې بیا درواغ وایې بیا قسم کوې حدیث مبارک ده الله څو ډالو ته په ورځ د قیامت باندې نه په نظر د رحمت ګوري نه خبرې د شفقت د رحمت ورسره کي نه د ګناهو نه پاکوي بلکې عذاب الیم د یو وارې به د جهنم په اور کې سوځي سخت شدیدي حدیث مسلم شریف کې دی په هغو کې یو هغه سړی چې په سودا کې دروغ وایي او په دروغ قسمونه کوي د ما نه په دومره وخت دی یا ما ته خپله په دومره لوېدلی وي په دروغ الله به نه په نظر د رحمت ورته وګوري په قیامت کې نه به د ده سره د شفقت خبرې وکړي نه به د ګناهو نه صفا کړي چې تر څو پورې د جهنم عذابونه نه دي او هغه سړي ته خدای پاک په نظر د رحمت نه ګوري نه نظر د شفقت خبرې کوي نه به د ګناهو نه پاک کړي چې یو وارې د چا سره احسان وکړي بیا احسان په باره یې منان دریم هغه سړي ته خدای په نظر د رحمت نه ګوري نه د شفقت خبرې ورسره کوي نه به د ګناهو نه صفا کړي چې دغه لنګونه دا پرتوګې په بیړیو پروت دي بیړۍ کې پټي مسبل ازار کبرجن موږ د عام مسلمانان تقریبا اوس نن سبا اکثره د پښاو بوټ څپلۍ په پایڅه کې پټه ساتي دا اوس دی چې نه ما دنیا دومره ډېره د پروا یې نشته چې زه پښو لاندې پرتوګ راخیست کوم نبی علیه السلام صحابي مبارک ته وایي وایي لنډ ځای هلته پخوا خو لنګونه وو دغه غټه غوړګ ورته نیسي چې دغه ځای ده که ډېر نه درېږي دلته که ډېر نه درېږي تر دغه بیډۍ چې ورسوې بیډۍ د حق نشته په پرتاګه کې چې پټه یې پلنګ کې کومه بیډۍ چې د تکبر د وجې نه په پرتاګه کې پټېږي دا به په اور د جهنم باندې سوځي تکبر د وجې نه که څوک نیت کې تکبر نه وي دغسې وځړېږي بیا مکروه د خو د متکبرینو سره تشبیه ده خو که څوک پامې نه وي کومه ورځ کله پېښه وي بې پامه بې خوبې به بیا پروا نه لري خو دا خبره چې اوس دا د ما پایڅې چې ټیټې دي د تکبر د وجې نه دي او که نه کله سړي ته خپل ځان کبرجن نه لیدی کېږي په پیږي نه چې زه کبر کړم خو دغسې پایڅې دي څه زړېږي نو تصوفو کتابونه لیکي چې دغه سړی خپل تکبر چې معلوموي په دغه معلومیږي پایڅې داسې راجیګې کړي دي روان ده په یو مجلس ورغی په مجلس کې غټ خلک ناست دي استادان مشایخ د قوم مشران داسې څوک ناست دي ده چې خپل ځان ته پام شو چې پایڅې دومره جګې دي وشرمېده څوکه یې پرتوب ټیټ کړ معلومیږي چې دا ټیټېدنه ټول د تکبر وجې ده ولې په سنته وشرمېدې دا چې په دغه ځای وشرمېدې وایي دا علامه د دې ده چې هغه زړول د تکبر د وجې دا چې دلته هم فرق نه درکوي که دلته هم فرق نه درکوي که دلته هم فرق نه درکوي دا بیا تکبر نه درکوي صدیق اکبر رضی الله عنه چې نبي علیه السلام ته وویلې دی مبارک د وجود نه ډنګر ګورې دا وجود چې دا مځکې ښویې وي دا کالی کود ورته ښویېږي چې زه خو مګر مجبور یم په کس همیش په لاس کې داسې نیسمه نبي علیه السلام ورته ته په دغو خلکو کې نه یې ته کبرجن نه یې دا هغه چاته چې فرق نه ورکوي لکه مخکې ما درته ویلي چې دا جګېدنه هغه چاته ناروا ده چې هغه کبرجن وي اوس دغه علامه په څه ده چې اوس دغه سړی کبرجن ده که نه ده دا مولي صاحب یا دا پیر صاحب یا دا امیر صاحب چې دا زه ورته جګېږم دا کبرجن ده که نه چې دا پوه شي چې کبرجن ده خو تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان بیا خو به په ګناه خو به د چا کومک نه کړي دا کبرجن ده ته نور هم کومک ورسره کوي ورته جګېږي وایي دا په دغه معلومېږي چې که دی مجلس ته راتلو
کله څوک ورته جګېده کله څوک نه ورته جګېده ده ته یې فرق نه ورکوه نو بیا نه ده متقدر او که داسې یو څوک و چې څوک نشي جګ په ده باندې بوج شو زموږ استادانو کې یو چا قصه کړه وایي کمرې ته به چې راغی طالبان به ورته جګ شي بله ورځ چې کوچی طالب راغلی نه وای سبا کې شروع کړه عمر کې هم غټ ده هغه غریب خو په دغه څه پوهېده دی چې یوه ورځ راننوت چې هغه نه شو جګ دا نور جګ شو وایي ده داسې بد ورته وکتل بله ورځ چې بیا دی راننوت چې هغه نه شو جګ زیاتې دا سپېره الفاظ ورته ویل چې هغه د ډېره درانده ده دا جګېدن په داسې وخت کې پرون چا پوښتنه وکړه دا څومره چې پامې تلاوت په حال کې چې ته په تلاوت لګیا یې چاته به نه جګېږي یو دا ده چې تلاوت د نور بس کو قرآن شریف دې پټ کو څوک راغله بیا د احترام په نیت ته ورته جګېږي خو نیت به دې وي د ثواب چې د خدای دوست راغی عالم راغی مجاهد راغی ښه دینداره سړی راغی د احترام نیت به صفا وي بیا جګېدنه ورته جایز ده خو خپله تلاوت ورته پرېښودل نه خو متکبر سړي ته نه لاس مچول په دغسې دي چې لاس مچول د هغه چا چې د مالدار لاس ورمچې خطره د دې ده د متکبر سړي د امیر سړي لاس ورمچې خطره د دې ده چې ایمان د تا نصب شي خو دنیا په خاطر قدر کوي او که د یو نیک سړي په صحیح نیت کې خدای پاک ثواب درکوي خو دا خو ما مخکې هم درته ویلې چې ته جز نه ده خو چې کې هغه به بیا په شرعي طریقه وي که جګېدن وي په شرعي طریقه به وي که لاس مچول وي په شرعي طریقه باندې وي داسې نه چې لاس ورکړي هلته خپل لاس مچ کړي دا وایي صریحي بیا ناروا ده څه در باندې جبر ده ناروا کې خو به ځان نه واقع کوي اذا قضیتم الصلاة فانتشروا تیت شئ فی الارض په ځمکه کې خو وابتغوا من فضل الله د الله فضل وغواړئ لکن واذکروا الله کثیرا الله به ډېر یادوئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسې کامیاب شئ حضرت پیغمبر علیه السلام په خطبه ولاړ ده مسنونه طریقه دا ده چې خطبه به په ولاړې ویلی کېږي هلته ډول وډنګېدو دا قافله به د تجارت چې د کوم ځای راغله نو مدینه منوره کې خو آبادي ډېره نه وه داسې وسایل خو نن سبا وسعت خو نه و چې ښه بازار و خو قافله به چې راغله هر سړي به ځان رسوه چې چا به چیش ته ضرورت و د خوراک شي ته هغه به یې اخیست چې کوکاک شي ته هغه به یې اخیست دا ډول د نغارې چې سروزونه پکې مطلب نه وي وایي معلومېږي چې جایز ده لکه هغه اعلان د نکاح دپاره چې دوب دا جایز ده دا د چیزو ډول چې ورته وایي چې ډول وایي چې مجاهدینو ته ووایي دربه یې چې علامه وي د دې چې راووځئ بیغه نیت دا جایز ده دلته نبی علیه السلام په خطبه لګیا ده هلته ډول وډنګېدو قافله راغله هر سړي سودا ده چې داسې نه چې زه په پاتې شم شاید رانه خرڅ شي ټول وته د جومات نه صرف 12 نفره د نبی علیه السلام سره پاتې شو الله آیت نازل واذا رأوا تجارة کله چې دوی ویني تجارت اسباب او لهوا یا د ډول درنګی واوري انفضوا الیها دوی ورټیټ شي وروخوريږي ورچې هغه طرف ته وترکوک قائما تا په ولاړې پرېږدي قلت ورته ما عند الله خیر من الله ومن التجاره ته هغه ثواب چې د خطبې په وخت کې الله سړي ته ورکوي هغه خیر ده تر الله او تر دغه تجارت نه والله خیر الرازقین خدای پاک خیر د روزي ورکوونکی ده روزي په ټنډه ده نه په منډه ولې خطبه پرېږدي منډې څه وایي ما سره یو دوکاندار یو وخت ترجمې ته به راتلو هلته تېره کې چې ما ترجمه کوله نو ترجمه به چې خلاصه شوه بیا تلو دوکانداري ته ټوله ترجمه یې داسې راسره وکړه ما ته یو ورځ قسم وخوړ چې هغه نور کله به مې چې سهار وختي لاړم تر بېګا څومره سودا کړه و چې ترجمې نه لاړ شم خو موږ ترجمه خو داسې وینې کله 12 خلاص شي کله 1 بجې دغه نه چې خلاص شي تر ماسپښینه پورې تقریبا یو غومره سودا زه کم لکه هلته مې چې په ټوله ورځ وکړه روزي ورکوونکی الله ده منډې دا کې په کار نه دي